بسم الله الرحمن الرحیم. کوم خوبونه دي چې هغه د دې باندې تعبیر کیږي چې انسان ته وسواس پیدا شوی، لکه شیطان په دا باندې کوشش کوي، شیطان کوشش کوي چې تا ناامیده کړي. کوم خوبونه دي؟ هغه خوبونه دي چې انسان د مایوسي خوبونه وګوري، د ویرې خوبونه وګوري، او قبرستان وګوري، کنواري وګوري، یا مرګ حالتونه وګوري، زنګدن حالتونه وګوري، مایوسي پې وي، خفګان پې وي، وارخطا وي، ویره پې وي. نو د دې معنا دا ده، د دې تعبیر په دې کېږي چې وسواس تا ته پیدا شوی، لکه یو څه ګناهونه دي کړي، لږ یا ډېر ګناهونه دي کړي، او ګناهونو نه ډېر یېرېدلې، یا فکر کوي چې ته بدبخت یې یا منفي ګرا یې. نو دې سره انسان ته بیا تشویش پیدا کېږي، منفي ګرا کېږي، وسواس پیدا کېږي انسان ته. نو دا حالت ډېر بد حالت د بنده ته، او شیطان دا غواړي چې هر مسلمان، هر انسان دې حالت ته واړوي. ځکه په دې کې خبره دا ده چې زموږ رابطه د الله سره بې قطع کېږي، مایوسه کېږو، او خوف او ویره په موږ طاري کېږي او په موږ باندې مسلط کېږي. نو دا ډېر د تاواني حالت ده. نو انسان باید دې حالت کې ونه اوسېږي. د مسلمان صفت دا ده چې دا باید د خوف او د تمې په منځ کې اوسېږي. ډېر زیات تمه ولري الله ته، چې الله تعالی به ده باندې ډېر زیات مهربان ده، دا به ده ته به بښنه کوي، او ډېر زیات ویره به مو لري چې کیدای سي الله یې ونیسي. نو دا لږ مخکې یو ورور ما سره رابطه وکړه، مسافر و، ویلي چې زه داسې اکثر وخت یوازې اوسېږم په اطاق کې، او ما ته وسواس پیدا کېږي، تشویشونه پیدا کېږي، او ویره پیدا کېږي، او ایریږم، او مایوسي راته پیدا کېږي. نو یو دوه خوبونه یې ماته وویلي. هغه خوبونو نه اول یې ماته دا خبره ونه ویلې، خو یو خوب یې ماته وویلي. هغه خوب چې ما ورته تعبیر که، په هماغه تعبیر د خوب کې ما ورته وویلې چې تا ته وسواس پیدا شوی او شیطان په تا باندې کار کوي. بیا وروسته ماته ټول خپل د قصه یې وکړه چې بالکل ما ته وسواس پیدا شوی، او ما ته تشویش پیدا شوی ده، او شیطان کوشش کوي چې ما مایوس کړي، او زه په ما باندې ویره راځي، تشویش راځي، او زه یوازې یم او مسافر یم، او ډېر زیات حالات ګناهونه رانه کېږي. انسان د هر انسان نه ګناه کېږي، کم و زیات. نو ما ورته خوبونه ورته تعبیر کړ، ډېر زیات خوشحاله سو، او ورته ومې چې ته به شیطان ته وخت نه ورکوې، ته به وسواس نه کوې. الله تعالی ګناهونه چې څومره ګناهونه وي، الله تعالی ته هغه سختي نه ده چې هغه وبخي تا ته، او الله تعالی ته دا سختي نه ده چې تا ته ارامي درکړي، دا سختي نه لري الله ته چې هغه تا ته نعمتونه درکړي، تا ته سفرونه اسان کړي، مشکلات حل کړي. چې تا ته کوم ځای خیر وي هغه ځای تا ته هماغه تا ته مقدر کړي، همالته ته واوسېږي. نو بیا دوه خوبونه یې ماته ویلي، خوبونه مې ورته تعبیر کړ، ډېر زیات خوشحاله سو. بیا ویلي چې ته ماته یو شی وښایه چې زه زما زړه قرار شي، او ناامیدي مې ختم شي، او زړه تنګي مې ختم شي. نو ما ورته ویلي چې یوازې به نه اوسېږي، خلکو سره به ښه کوې، چې کوم محله کې کوم ځای کې اوسېږي، ضعیف خلکو سره ښه به کوې. که بیخي ضعیف خلک نه پیدا کېږي، نو یو ونه ده هلته، هغه ونې ته اوبه ورکړه روزانه، هغه پالنه وکړه، دغه ساتنه وکړه، بیخي نرم کړه. نو دې سره ترحم پیدا کېږي، تا زړه نرمېږي، د خلکو زړه تا سره انس پیدا کوي، او د مخلوقاتو د الله تعالی کې په دې کې خپل هغه کردار ادا کړه. یو چېرته اوسېږي باید خیر دې ورسېږي، که څه په هر ځای وي. دا ضرور نه ده چې مسلمانان دي وي، نه کافران دي وي، چې هر ملک کې وي، ته به طبیعت سره به ښه کوې. الله تعالی په یو دښته کې یو ګل پیدا کوي، یو دښته کې ته لاړ شې، هلته بیخي اوبه نه وي، یو وګورې یو ښایسته ګل یې پیدا کړي. ولې؟ خوبي هر ځای کې باید وشي، هر چا سره باید وشي. دې ته باید ونه کتلی شي چې دا منافق ده او دا کافر ده، او دې سره خوبي به نه کوو، دې سره به ښه نه کوو. نه، هر چا سره به خوبي کوو. نو ما هغه دوه خوبونه ورته تعبیر کړه، هغه ډېر زیات خوشحاله سو، او ورته امید پیدا شو، او ډېر زیات دعاګانې وکړې. او ما کوشش وکړ چې هغه ته امید ورکړم، ځکه د شیطان دا کار ده چې انسانان ناامیده کړي د الله نه. شیطان دا کار ده، او باید مسلمان دا کار وکړي چې مسلمانان باید الله سره اشتي کړي، او الله تعالی سره نږدې کړي، او امید ورکړي خلکو ته. ګناهونه چې دي دا الله ته هېڅ سم نه دي، هېڅ. او ګناهونه الله تعالی بخي، هر انسان نه ګناه کېږي، او موږ بار بار ګناهونه کېږي، باید بار بار الله ته رجوع وکړو، او خپل ګناهونو باندې پرده واچوو، چې فخر پرې ونه کړو، چاته قصې ونه کړو. الله تعالی بیا موږ ته بښنه کوي، او کوشش وکړو چې ګناهونو نه ځان بچ کړو، داسې ځای کې واوسېږو چې دا ګناهونه موږ نه ونه شي، او الله نه خیر وغواړو، الله نه خیر وغواړو، او د الله نه همیشه استقامت وغواړو، او خپل دنیایي کارونه مو کوو، او خپل لمونځ او اودس په خپل وخت وکړو. نو دغه مې دې باره کې تاسو ته ویلې چې شیطان وسواس نه باید ځان وساتو، او که چا داسې خوبونه کتل چې په هغه کې مایوسي وي، ویره وي، نو هغه د شیطان وسواسو باندې تعبیر کېږي. نو حتما ما ته ووایه، انشاءالله په هغه کې بیا زه رهنمایي درته کوم چې مشکلاتو نه بچ سې. والله تعالی اعلم.